Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Home Biology, Class 11 Biology, da chapter number 8, Diversity Among Plants. Tracheopods mungu shuru kuldi, bagi munga walne group chide mungu velo. Padigi dveme group, yavuzuda wama dveme family, Sub-Phylum Lycopsida, che mungu ta dveme numoy club moss. MCQs the parada zurule, che Lycopsida ta munga dveme numsawayo club moss wadawayo. Was the general character starts for the book ki chikamur kuldi agama dara basti. ځان په پوهه بغور اور اوله خبره ما سری کله چې د دې لایکوپسیدا کوم پیم چې دا د دې اگزامپل چې یا کوم دی اگزامپل چې یاد ساتي تاسو تراشي پیپر د بورډ ول مرجي چې پیپر هغه سم جوړي کپرس کې د دې تراشي چې په دې پلانټس کې لایکوپسیدا لکه په تاسو لیدل نمونه درکلي یا وایي په دې کې تاسو کم ممبر دي چې هغه د لایکوپسیدا سره تعلق ساتي نو زه د نمونه یې یاد ساتي لایکوپوډیوم سلاجینیلا Isoetes and Pyloglossum. دا زموږ سره سدي دې ته مونږه living genera چې دا هغه ته وایو. ټیک شو living genera مطلب څه دی؟ په دې سنس کې تاسو ویلی شئ چې اوس نن سبا currently چې کوم زموږ سره سدي موجود دي. ها Lepidodendron Sigillaria دې ته مونږه fossil genera چې دی ورته مونږ وایو. fossil genera د دې الټا راشي نو fossil genera مطلب چې دی هغه دقه دی. نو دا اگزامپل ځان سره چې دی یاد ساتئ. خبره به کې څه ده چې په دې کې زموږ سره دا پلانټ چې دي دا ټول څه دي سپوروپایټس دي. سپوروپایټ مطلب څه دی چې په دې کې زموږ سره زیاتره چې سپورز پیدا کیږي ریپروډکټیو سټرکچر دی ګیمیټوپټیک هم دي خو زیاتره دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره کمټریکیوپایټس چې دي نو په دې کې لایکوپسیډا دي ته موږ سپوروپایټس دی راوته وایي. په دې کې سټیم شته او شته د دې نه مخکې چې موږ ګروپ ویلو باقي دا نه په دې کې روټ شته په دې کې زموږ سره څه ده لیوز دي که روټس پکې نه نو بیا په دې کې زموږ سره رایزوم به زموږ سره رایزیټ سټرکچر چې دی هغه به چې دی جوړوو. ښه سټیم پکې هم شته روټس پکې هم شته او لیوز پکې هم شته خو د دې لیوز چې دی هغه سپیشل دي هغې دپاره چې دی موږ یو جدا نوم استعمالوو. او زموږ سره څه دی لیوز آر سمال سیمپل کارډ مایکروپیلس یا موږ وایو مایکروپیل. د دې چې کوم لیوز دي هغه ډېر زیات واړه او هغې دپاره موږ یو جدا نوم استعمالوو چې هغې ته ویلی کېږي مایکروپیل یا ورته موږ ووایو مایکروپیلس. داسې واړه وړې پاڼې چې کوته لکه دا زموږ سره سټیم دی په دې باندې داسې وړې وړې پاڼې هغې ته موږ مایکروپیل وایو یا ورته موږ وایو مایکروپیلس. ښه بله پکې څه خبره داسې کوئ موږ وایو چې دا سپوروپایټس دي نو سپورز آر ان سپورینجیا په دې کې به څه پیدا کېږي په دې کې به سپورینجیا پیدا کېږي. سپورینجیا به زموږ سره څنګه پیدا کېږي لکه دا زموږ سره یو لیپ دی دغسې دا لیپ دی په دې باندې له پاسه زموږ سره دا غوټۍ چې ده دا موجوده ده دې ته موږ څه وایو سپورینجیا. اوس په دې سپورینجیا کې څه دي په دې سپورینجیا کې چې دی سپورز پیدا کېږي ریپروډکټیو سټرکچر. ښه سپورینجیا فارمډ آن اپر سایډ آف سپوروپیل. یاد ساتئ سپوروپیل په دې ټاپک کې دا سپوروپیل ټکی راځي دا څه ته وایي چې زموږ سره داسې وړوکی لیپي او له پاسه به دغه سپورینجیا موجود وي نو داسې قسمه لیپ ته موږ څه وایو دې ته موږ سپوروپیل وایو. بیا ورته غوږ شئ چې یو لیپي په هغې باندې له پاسه دا سپورینجیا موجود وي په هغې کې سپورز وي نو دا قسمه لیپ چې دی دې ته موږ څه وایو دې ته سپوروپیل چې دی هغه ته ویلی کېږي. اوس په دې کې سپوروپیل څه وایي چې سپوروپیل یوجولي پام سټرابیري خو دا سپوروپیل چې کله راغونډ شي نو دا یو بل سټرکچر جوړوي چې هغې ته سټرابیلس وایي یا ورته سټرابیري وایي. اوس سټرابیري څه شی دی پوهېږې چې کله زموږ سره دا وړې وړې پاڼې دا دې راغونډې شي دا زموږ سره چې کوم سپوروپیل دا سپوروپیل چې کله راغونډ شي ټیک شو او دا زموږ سره داسې قسمه سټرکچر جوړ کړي ډینس سټرکچر چې دی هغه جوړ کړي نو دې قسمه سټرکچر ته چې دی موږ سټرابیلس وایو یا ورته چې دی سټرابیري چې دی دا ورته ویل کېږي. ټیک شو نو څه کوئ په دې کې اهمې خبرې څه دي چې کوم لایکوپسیډا چې زموږ سره کوم یو دی په دې کې زموږ سره لیفي هغې ته موږ مایکروپیلس چې دی هغه ته وایو. چې کله زموږ سره داسې لیفي او له پاسه پې سپورینجیا موجود وي په هغې کې سپورز وي نو دغه لیف ته موږ سپوروپیل وایو. سټرابیري یا سټرابیلس څه ته وایي چې داسې قسمه لیفي چې دا سپوروپیل زموږ سره ډېر شی چې دی هغه راغونډ شي یو ډینس سټرکچر چې دی هغه جوړ کړي نو دې ته موږ څه وایو سټرابیلس چې دی هغه ته وایو. نو دا د لایکوپسیډا موږ ته کلب ماس وایو. کلب ماس په څه کې وایو چې دې داسې یو سټرکچر جوړ کړی کلب ماس لکه دې تاسو څه کوئ دې داسې سټرکچر جوړ کړلی
क्लब मॉस اصل کې دا مونږ دې ته وایو. نو لایکوپسیډا چې موږ ته کلب ماس وایو په دې کې پروډکټو سټرکچر کوم یو دي، سپوروفیل څه ته وایي، مایکروفیل څه ته وایي، اسټروبیل څه ته وایي. ځان دې سکرین شاټ والے شارټ کوېسچن چې دا اکثر راځي همون دی. په دې وسې بیا سپینوپسیډا یو ټاپک پاتې دا ان شاء الله تاسو ته بل لیکچر کې وکړم. تھینک